The video highlights पिंक व्हाट्सएप से शेयरिंग। आया पिंक व्हाट्सएप की ज़मीन डेटा महफूज हुई? पिंक व्हाट्सएप खदे कना ग्रीन व्हाट्सएप पर नई वीडियो के बताओ सदा मालूमात तरकीगी वीडियो तर आखिरा पूरे हो गए। सलामुना नेकी हिली एहतरामात मुमने मलगरू हिदायतुर्रहमान यूसुफ ज़य्यम पदी उम्मीद पदी खिलामनी چې روغ رامټ پې د صحت پجامه وای ملګرو نن سبا په واتساپ او داسې نور چیټ ایپس باندې یو لینک گردش کی او تاسو ته ویلی شي چې په دې لینک باندې کلیک کړئ او پینک واتساپ انسټال کړئ نو ملګرو راځي ګورو چې دا پینک واتساپ څه شي پینک واتساپ یو وایرس ایپ دی دا صرف او صرف زموږ موبایلونو کې ملګرو د ډیټا د پټولو لپاره جوړ شوی دی دې ته تھرډ پارټي اپلیکیشن ویلی شي نو د دې ایپ نه موږ له ډډه پکار ده د سایبر سیکورټي د ماهرینو مطابق چې دا وایرس ایپ دی او د دې نه موږ له ځان ساتل پکار دي ویم آیا پینک واتساپ کې زموږ ډیټا محفوظ وي نو ملګرو واضحه خبره ده چې یو اپلیکیشن وایرس اپلیکیشن وي نو هغې نه زموږ ډیټا څنګه محفوظ کیدی شي څنګه چې تاسو ته ما وی چې دې ته تھرډ پارټي اپلیکیشن ویلی شي او دا صرف او صرف زموږ د موبایل نه د ډیټا د پټولو لپاره جوړ شوي او زموږ نه ډیټا پټوي د دوی صرف او صرف دا غرض وي چې د یو کس د موبایل نه موږ هغه په موبایل ته انټر شو د هغه د موبایل نه چې کومه ډیټا ده هغه موږ پټه کړو نو موږ له پکار دي چې د دې نه ډډه وکړو ځکه چې زموږ داسې پاسورډز او داسې ډیټا داسې فوټوز داسې ویډیوز وي چې هغه بل ته د ښوولو نه وي هغه زموږ پرسنل وي نو هغه د دې ایپس په ذریعه باندې زموږ نه پټېږي نو موږ له د داسې ایپس نه ډډه پکار ده دریم پینک واتساپ ښه دی که نه ګرین واتساپ نو الریډي په دې دوو خبرو کې تاسو ته واضح شوي دي چې پینک واتساپ چې دا وایرس ایپ دی د دې نه موږ ته ډډه پکار ګرین واتساپ چې دی دا ښه دی ځکه چې دا د یو سیکیور پلی سټور نه موږ ډاونلوډ کوو